د کابل کندهار په لاره د طالبانو د ځانګړو قطاعاتو مشر پیرغه په ترافیکي پیښه کې مړ شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په غزني کې د دوی د حکومت مهم غړی پیرغه په ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د ښاغلي مجاهد په وینا چې نوموړی کس له کابل څخه کندهار ته روان و چې د یوې ترافیکي پیښې له امله پر همدې لاره ساه ورکړې ده. ذبیح الله مجاهد په خبرپاڼه کې وایي پیرغه یو مخلص مجاهد او په تېرو 20 کلونو کې جهادي شخص بللی دی. تر اوسه د دې ترافیکي پیښې له علت نه دی په ډاګه شوی او نه دا روښانه شوې چې دې پیښه کې بل چا ته هم زیان رسېدلی او که نه. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې پیرغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د ننګرهار او پکتیا والي هم پاتې شوی و. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.